د ترکیې لخوا د افغان کډوالو سره تازه او سخت ظلمونه. جزئیات یې سره ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ترکی پولیسو تازه 55 تن افغان کډوال نیولي دي. ترکی پولیسو 55 تن افغانان چې غوښتل یې د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته لاړ شي نیولي دي. د راپورونو له مخې په نیول شویو کسانو کې 8 نور یې د پاکستان او بنګلادیش اوسیدونکي دي چې له ایران څخه په یوې لارۍ کې ترکیې ته ننوتي وو. دا ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې نیول شوي پناه غوښتونکي د اماسیا ښار د کډوالۍ ادارې ته سپارل شوي دي چې بیرته به افغانستان ته ولېږدول شي. ترکیه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ راتګ یوه مهمه لاره ده. ډېری دغه پناه غوښتونکي د ایران له لارې ترکیې ته ځي. په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د کډوالو په ځانګړې توګه د افغانانو نیونه او شړل زیات شوي دي. بلخوا د افغانستان بانک سبا 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان مرکزي بانک اعلان کړی چې سبا د یکشنبې په ورځ 14 میلیونه امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان مرکزي بانک نن د یو ټویټ په خپرولو سره سوداګریزو بانکونو صرافانو او د پولي خدماتونو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر وي غوښتي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یاد بانک زیاته کړې چې د لیلام ګټونکي باید خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پای تصفیه کړي. مرکزي بانک زیاته کړې چې د اسعارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي تسویې ته اجازه نه ورکول کیږي او د داوطلبۍ ګټونکي به د خپل ذمت د قیمت پیسې په یو ځل په نغد ډول او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته سپاري.